Mr. Secretary General, thank you very much for your time. ښاغلی عمومي منشي له تاسو مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکړ. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې او په ځانګړې توګه د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د جنګ جګړو زیاتوالی ولیدل شو. دغه وضعیت ته په کتو آیا ناټو په افغانستان کې یو نوي حربي مأموریت ته داخلیږي؟ Go to a new combat operation given the security situation in the country. We are not considering to go into a new combat operation. We have been in مونږ په پام کې نه لرو چې په افغانستان کې یو نوي حربي ماموریت ته داخل سو. مونږ څو کلونه په افغانستان کې حربي ماموریت درلوده چې د ناتو تړون تر ټولو اوږد او لوی ماموریت وو او د آیساف په چوکاټ کې ترسره کېده چې تیر کال پای ته ورسېده. اوس مونږ د قاطع ملاتړ په نامه بل ماموریت لرو چې د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورې ورکولو او د هغوی د ملاتړ مأموریت دی. زه فکر کوم چې امکان نه لري چې ناتو په اوږده راتلونکې موده کې کوم بل هیواد کې د دغومره کلونو لپاره یو بل حربي ماموریت کې داخل سي. د هیواد د امنیت مسؤلیت بالاخره خپل افغانان باید په غاړه واخلي او تیر کال دا کار وسو. آیا افغان امنیتي ځواکونه په افغانستان کې د طالبانو او نورو یاغیانو په وړاندې یوازې جنګېدلی شي؟ Yes, they can. They have proven to be very capable, very. هو کولای سي. افغان امنیتي ځواکونو خپل وړتیا او ځواک ثابت کړی دی. خو موږ له دوی سره خپل مرستو ته دوام ورکوو. موږ هغوی روزو او مشورې ورکوو او مرستې ورسره کوو. ناتو او همکاران یې د افغان امنیتي ځواکونو د بودیجې د پام وړ برخه هم پرې کوي. Substantial funding for the national Afghan security forces. Another matter of concern for the Afghan په افغانستان او سیمه کې د داعش موجودیت د افغان مشرانو او د سیمې د مشرانو د اندېښنې وړ یوه بله مسله ده. په افغانستان کې د داعش شتون د ناټو لپاره څومره د اندېښنې وړ دی؟ To what extent NATO is concerned of ISIS or Daesh presence in the country? I met with President Ghani and he briefed me on the concerns about. ما جمهور رئیس غنی سره ولیدل. هغه په افغانستان کې د داعش د موجودیت د پراخوالي د اندېښنو په هکله معلومات راکړل. موږ د القاعده شبکې او د طالبانو په هکله هم ریپورتونه لرو. نو ځکه موږ د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونو سره یې د افراطیونو او زور زیاتی په وړاندې مبارزه کې مرستې کوو. موږ د هغوی ملاتړ ته دوام ورکوو. هیڅوک په دې باور نه دي چې دا به یو اسانه کار وي او یا دا چې سوله او آرامي به په اسانه افغانستان ته راشي. خو موږ فکر کوو چې ښه به دا وي چې خپل افغانان دا کار په مخ یوسي او موږ په ځای دي چې په افغانستان کې د حربي عملیاتو مسؤلیت په غاړه ولرو، د افغان ځواکونو ملاتړ وکړو. And that we support them instead of that NATO is responsible for also the combat operations in Afghanistan. Let me bring another topic to your attention, Mr. Secretary General. ستاسو پام یوې بلې موضوع ته رااړوم. د افغانستان د مشرانو د جرګې مشر په دې وروستیو کې موږ ته وویل چې ماسکو به ډېر ژر افغان امنیتي ځواکونو ته 10,000 کلشینکوفونه ورکړي. آیا تاسو په افغانستان کې په دغه پیمانه د روسي پوځي مداخلې ته اندېښمن یاست؟ I think we have to leave to the Afghan government. زه فکر کوم چې ښه به دا وي چې دا موضوع د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونو ته یې پرېښودل شي چې کوم ډول وسایلو ته اړتیا لري او د بیلابیلو هیوادونو په شمول د روسیې د وسایلو څخه استفاده کوي. زه ډاډمن یم چې د افغانستان اردو پوهیږي چې کوم ډول وسایل د دوی د استفادې وړ دي او په مسؤلانه توګه ترې کار اخیستلی سي. مهمه دا ده چې افغانستان یو خپلواک او آزاد هیواد دی. مونږ کلونه د دغه هیواد ملاتړ کړی دی او ملاتړ ته دوام ورکوو، خو په حربي ماموریت نه بلکې په مرستې، روزنې او مشورې ورکولو سره. په افغانستان کې د ناټو د حضور راتلونکي څرنګه ویني؟
presence in Afghanistan, if you can brief. We on will that. continue to stay in Afghanistan. We have, I expect. مونږ په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکوو. تمه لرو چې د ناټو د غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران په روانه اونۍ کې فیصله وکړي چې تقریبا د مونږ اوسنی شمیر عسکر راتلونکي 2014 کال کې هم په افغانستان کې پاتې شي. وروسته مونږ وضعیت په دوامداره توګه څیړو او پریکړه کوو چې په اوسنۍ پیمانه خپل حضور کله ختم کړو. خو که د مونږ اوسنی مأموریت چې قاطع ملاتړ دی پای ته ورسیږي هم په افغانستان کې به خپل حضور ته دوام ورکړو. مونږ پریکړه کړې چې یوه اوږدمهاله همکاري رامنځته کړو چې هغه به یو ملکي مأموریت وي او د هغه په ترڅ کې به افغانانو سره مرسته کوو. دا هم په پام کې لرو چې د افغان ملي ځواکونو د تمویل لپاره پیسې برابرې کړو. For the Afghan National Security Forces. And what's your message د افغانستان to the ولس ته Afghan- ستاسو پیغام څه دی؟ Is that we will support, we will د help. ما پیغام دا دی we will چې be مونږ there, ستاسو ملاتړ کوو. but at the same تاسو time, سره مرستې کوو او تاسو سره به یو. future of the Afghan خو د side افغانستان will be in the hands of اوږدمهاله the راتلونکي security خپله د افغانانو په لاس کې ده او د افغانستان راتلونکی امنیت باید د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو او اردو په لاس کې وي. I Thank do you so much. appreciate it. Thank you.